تازه او مهم خبر ټاکل شوی نن زلمي خليلزاد کابل ته راشي. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر لاس کې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ارګ ته نږدې سرچینې وایي په پام کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمي خليلزاد نن کابل ته ورسېږي. د سرچینې په خبره زلمي خليلزاد به په کابل کې له جمهور رئیس غني، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله او نورو سیاستوالو سره د راتلونکي بین الافغاني خبرو لپاره د پلان پر جوړښت او د غونډې ته پر چمتووالی وغږېږي. خليلزاد پر داسې مهال کابل ته راځي چې ټاکل شوی د کال میاشتې په 20 نیټه د امریکا او طالبانو د شبې هوکړې له مخې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت له وړاندې دغو خبرو ته د چمتووالي او د پلاوي ټاکل کېدو خبر ورکړی، خو دا یې نه ده په ډاګه کړی چې په جوړ شوي پلاوي کې به څوک شامل وي. جمهور رئیس غني هم ویلي چې د پلاوي واک به محدود وي او د حکومت تر رهبري لاندې به له طالبانو سره خبرې پیلوي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتل، او که ویډیو مو خوښه ویډیو سره لایک او که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ.